د مثبت فکر ځواک. مثبت فکري هغه عاطفي او ذهني لاره ده چې پر یوې روښانه ژوند او راتلونکي تمرکز لري او له هغې څخه د یوې مثبتې پایلې انتظار کیږي. یو مثبت کس د خوشحالۍ، سلامتیا او د بریالیتوب په انتظار وي. هغه په دې عقیده لري چې پر ستونزو، موانعو او سختیو باندې برلاسی شي. زیات کسان مثبت فکر نه مني. ځینې له هغوی څخه د بېمعنی او پوچ شي په توګه یادوي او هغه خلک چې هغه نه تعقیبوي مسخره کوي یې. مګر یو شمېر داسې خلک هم شته چې مثبت فکر په واقعیت سره مني او په دې باور لري چې مثبتې پایلې لري. اوس مهال دغه موضوع د محبوبیت په حال کې ده. د هغې په پراخوالي کې زیات کتابونه او مقالې لیکل شوي دي. په خپل ژوند کې د مثبت اندیشۍ څخه د ګټې اخیستو لپاره زیاتو اطلاعاتو ته اړتیا لرو ترڅو وپوهیږو چې هغه واقعیت دی او وجود لري. تاسو د ټولو اړتیاو د پوره کولو او سرته رسولو لپاره هغې ته اړتیا لرئ. مثبت فکر څه ډول کار کوي؟ مثبت فکر د ژوند یوه لاره ده. له یوه مثبت فکر سره موږ په زړه پورې او خوږې پیښې تجربه کوو. دغه د سترګو رڼایي، زیاته انرژي او ښادي زموږ په ټول بدن کې خورېږي او موږ ته ښادي او بریالیتوب په ډالۍ کې راکوي. حتی دغه لاره زموږ پر سلامتیا باندې ګټور اثر لري. موږ لوړ قدمونه پورته کوو. زموږ په غږ کې ځواک پیدا کیږي او زموږ د بدن ژبه زموږ د احساس ښکارندویي کوي. مثبت او منفي فکر ساری دی. موږ اثر اچوو او د خلکو لخوا چې په لاره یا بل ځای کې ورسره مخامخ شو د تاثیر لاندې راولو. دغه پیښه په غریزي ډول د ناخودآګاه په کچه د کلمو له لارې، افکار او احساسات او د بدن د ژبې له لارې رامنځته کیږي. دا زموږ انتخاب دی که چیرې وغواړو د مثبت فکر په خوا کې شو او له منفګره خلکو څخه لرې واوسو. زیات وخت خلک له موږ سره مرسته کوي. مثلا که چیرې موږ مثبت یو او هغه دوست نه لري، له هر کس څخه ډډه کوو چې منفي انرژي خوروي. کله چې ذهن منفي وي په وینه کې زهر خورېږي چې دا د دې لامل کیږي چې انسان د ناخوښۍ احساس وکړي او زیات منفي شي. دغه لاره د ماتې خوړلو او ناهیلۍ لاره ده. د مثبت فکر لارښود په دې موخه چې خپل ذهن مثبت لوري ته روان کړو یو شمېر کارونو ته اړتیا ده. لومړی، د دې موضوع په اړه ډیر زیات څه ولولئ. د هغو په ګټو فکر وکړئ او ځان تشویق کړئ. ستاسې د فکر ځواک هغه ځواک دی چې همیشه د ژوند جوړولو په حال کې دی. دا هغه جوړښت دی چې معمولا ناخودآګاه ترسره کیږي، مګر دغه امکان لري چې له یو آګاه روند سره رامنځته شي. حتی که عجیبه ایډیا مو تر نظر هم درشي، امتحان یې کړئ، ځکه چې له دې کار سره تاسو څه له لاسه نه ورکوئ بلکې یو څه په لاس راوړئ. دوهم، که خلک خبر شول چې تاسو د خپل فکر د طریقې د بدلون په حال کې یئ، هغه څه چې ستاسې په اړه یې وایي یا دا چې ستاسې په اړه څه فکر کوي نادیده یې ونیسئ. دریم، خپل د تخیل ځواک څخه مو د خپلو مطلوبو او غوښتونکو وضعیتونو لپاره استفاده وکړئ. څلورم، له خپل ځان د نننیو یا له نورو خبرو اترو په وخت کې له مثبتو کلمو څخه ګټه واخلئ. پنځم، خندا له مثبت فکر سره لویه مرسته کوي، نو له یاده مو ونه وځي. شپږم، کله چې یو منفي فکر ستاسې ذهن ته دننه کیږي باید له هغې خبر شئ او هغه پر مثبت فکر واړوئ. که چیرې منفي فکر ستاسې ذهن ته دوباره راغی، بیا ورسره دغه عمل تکرار کړئ. لکه د یوې تابلې دوه عکسونه ستاسو ته مخامخ دي او تاسو فقط په دې دوو کې یوې ته وګورئ. دې عمل تکرار سره ستاسې د ذهن لپاره یوه زده کړه او تاسو کولی شئ دغه لار په هر څه کې وکاروئ. اووم، په داسې حال کې چې د منفي فکر پر ځای د مثبت فکر ځای پر ځای کولو په وخت کې هیڅ ډول نننیو ستونزو ته تسلیم نشئ او د ښو افکارو د ساتلو په هڅه کې واوسئ. اتم، مهمه نه ده چې اوس مهال په کوم ډول شرایطو کې یاست، له همدې شیبې مثبت فکر وکړئ. یوازې د دې انتظار وکړئ چې حالت مو څه ډول بدلون کوي او غوښتل شوی موقعیت څنګه ترلاسه کوئ.
که چیرې له منفي فکر کولو سره مو مقاومت وکړ، نور هغه د تل لپاره له تاسو څخه ځي او له دې وروسته کولی شئ چې د لوی بدلونونو لپاره نور هدفونه هم وټاکئ. درنو لیدونکو، د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ارواپوهنه او علمي معلوماتو چینل ستاسو په ژوند کې مثبت بدلون راولي.